دغه د په کشتۍ کې ولاړه یم، ډېر ښایسته احساس کوم او څوک چې کشتۍ چلوي هغه هم درګرده لګیا دی، خبرې کوي په انګلیسي باندې، او همدارنګه هغه کسان چې بهرنیان دي اکثر هغوی پکې ناست دي او د دې تاریخي ځایونه ځینې ځایونه چې دي دا د سیند په غاړه چې راځي هغه معرفي کوي او وړاندې کوي. نو زه به په چوکۍ کې کښېنم، دلته خوراکي شیان هم پکې خرڅېږي او همدارنګه نور د دوی خوراک څښل هم وي پکې، د موږ چای مای هم پکې شته دی. نو اوس به زه لاړه شم کشتۍ کې به کښېنم. دا د چوکۍ کې کښېناستلم په کلونه مخکې د کرونا نه مخکې ډاکټر فیروزشاه له اوکراین نه راغلی و. ډاکټر فیروزشاه د سوات دی، د امیر ښه ملګری دی او هغه د سرطان د ناروغیو یو لوی سرجن دی. موږ پرې ویاړو، اوس په لندن کې اوسیږي. نو هغه په اول ځل د هغه سره د ښځې سره د مېرمنې سره یې همدارنګه د ماشومانو سره په کشتۍ کې کښېناستلم او د کشتۍ چکر. له هغه نه بعد یو احساس راته پیدا شو. تر هغه وخته پورې ما دا ویډیو که ګوري هغه ته مې په اول ځل ده چې زه دلته راغلم له تاسو سره. هغوی ویل ولې وږمې دومره کلونه دي دلته تېر کړل. ما له نه پوهېږم داسې په ناولونو کې په لیکلو کې بوخته شومه. دا ښایسته پراک د منظرې ټولې رانه پاتې شوې. بیا همغه و چې جالبه وه ورته. له همغه نه بعد بیا نو سیلانۍ شومه، هر چې ته تګ د سیند نه د ښارونو نه له هر څه نه یو بله وږمه راپکې ژوندۍ شوله. اوس خوند اخلم، خوند کوي. د اوبو په غاړه په کشتۍ کې کښېنه، یو څه وخوره او رښتیا موږ چې دلته راتلو ټکټ د یو نفر 450 کرونه کېږي، د ماشومانو لپاره 300 کرونه دی. نو دا ډېرې کمې پیسې دي. ته د 50 دقیقې ته پکې ځې ګرځې لکه چکر وایې او دا د سیند ښایسته شمال، ښایسته موسم او خوند کوي. نو هیله ده چې تاسو ته ځینې منظرې چې ښکاره کومه تاسو هم داسې فکر وکړئ چې ما سره هم دلته ناستې او د والټاوا په سیند کې په اوبو په منځ کې په کشتۍ کې او تاسې هم سیل کوئ. ګورئ څومره ښایسته منظرې دي. امیر هم ځان ته یو شی راوغوښته، ما ځان ته شین چای راوغوښته. نو دلته به چای وڅښم، بیا به غرمه به یو چېرته ډوډۍ وخورم. نو ژوند هغه شی دی لکه څو ورځې مخکې ما ته ډېر زر تېرېږي. امیر راته ویلي چې یوه انګلیسۍ شاعر یې ویلي دي چې لکه شعر یې لیکلی و. نو هغه ترجمه یې داسې ده چې ماشوم مې رانه په اشپزخانه کې ومه چې ماشوم مې رانه اوبه وغوښتلې. کله چې ما اوبه ورته وروړلې نو هغه تږی نه و، هغه بیر څښل. یعنې ژوند داسې په منډه دی. باید د ژوند د هره لحظې نه چې د تاسو په اختیار کې وي تاسو ګټه واخلئ. کله کله ځینې ځای کېږي چې د پیسو خبره راځي. نو زه امیر ته وایم چې ګوره زړګی دی خو سخت نه دی، خو قناعت په دې باندې یو بل ته ورکوو چې دغه ځواني دغه عمر تر دې قیمتي شی نشته دی. دغه څه کال چې دی د دې نه قیمتي نشته دی چې کال ته به بیا دا نه وي. پیسې خو به پیدا کېږي خو دغه چې عمر تېرېږي چې ورځې تېرېږي دا بیا نه پیدا کېږي. کولی شي ما د یو چا لیکنه ما هغه کوله چې ډېرې پیسې ټولې کړي خو ژوند یې نه دی کړی. یوازې که د هغې لرئ وسه لرئ که د بس وسه لرئ پیادل مه ځئ، که د بایسکل وسه لرئ پیادل مه ځئ،
که د بس وسه لرئ په بایسکل مزئ، که د کرولا یا موټر وسه لرئ بیا په بس کې مزئ. په دې چې ځان ته قدر ورکئ. خدای پاک هغه انسانان خوښوي چې ځان سره مینه لري، ژوند سره مینه لري، دغه د طبیعت کائناتو سره مینه لري، هره لحظې نه خوند اخلي، شکر وباسي، شکرګزاره اوسئ. دا نن لمرینه ورځ ډېره حسینه ده، د یوه خاطره پاتې کېږي. او همدارنګه بس کلونه کلونه پسې چې وګورو، هر وخت چې را یادېږي یو ښه احساس سړي ته ورکوي. نو ځکه انسان ورسره هم صحتمند وي، هم خوشحاله وي. کوشش وکړئ چې پیسې ډېرې جمع نه کړئ. پیسې پیدا کېږي خو تللی عمر نه پیدا کېږي. چای راوړ نو زه به ځان ته چای هم جوړ کړم او کېبنم، چای به وخورم. 50 دقیقې په یو شي باندې تېرول دي. نو The neo-Baroque Hammerfall Pavilion rises at the top of the Leopard Park hillside. Today you'll find a restaurant inside. The low building right on the bank of the River Vltava was built as a civic swimming pool. Auf dem Hang des Berges am Letterntal sieht man den neobarocken Hallenpavillon, in dem heute ein Restaurant ist. Das niedrige Gebäude wurde als bürgerliches Schwimmbad gebaut. توره بوره ده او دا د سپینه بوره ده او دا هم هغه ګولۍ دي. ځینې کسان چې لکه هغه نه خوري، لکه مریضان دي، لکه د شکر مریضان دي، هغوی لکه هغه نه خوري. یا ځینې کسان ځان ټایټ ساتي، که نه غواړي چې بوره وخوري، هغه هم همدا ګولۍ دا شیان استعمالوي. نو نه پوهېږم چې دلته به د چایو قیمت څومره وي، د نورو خوراکونو قیمت به څومره وي. بیا هغه به وروسته چې له کښتۍ نه کښته شوم درته ووایم. ارزانه دی نسبت نورو هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو ته. دلته چې کله یو مسافر راځي خو هوټل هم نیولی شي، په کښتۍ کې ښه سفر هم کولی شي، او د سیند د غاړې مزې اخیستی شي. هوټلونه یې ارزانه دي. دا په دې نه وایم چې زه به د پراګ لپاره اعلان کوم، خو دا زما یوه مرسته ده د افغانانو لپاره چې نورو هیوادونو کې دي، وسه یې لري، که لندن کې دي، جرمني کې دي، کله راځي پراګ په لیدلو باندې ارزي. او خلک ډېر زیات آرامه با ادبه دي. دوی دلته امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت نیول شوی دی. حتی د شپې په 2 بجو هم یوه ښځه که تنها په ښار کې ګرځي څوک یې ځورولی نه سي. نو دومره یو ښایسته وطن دی، په لیدلو ارزي. کوشش وکړئ چې مس یې نه کوئ او راشئ، ښایسته هوټل یې ونیسئ، ښایسته شپې پکې تېرې کړئ او ځان ته خاطر تر یوې ساحې پورې کښتۍ لاړله او بېرته راتاو شوله. په کوم ځای کې چې موږ پکې راپورته شوي وو بېرته همغه ځای ته ځي. خو دا یو څو دقیقې ډېرې ښایسته تېرې شوې. د ټولې هفتې یا ووایم د ټولې میاشتې هغه ستومانتیا ورسره لکه رفع شي. کوشش وکړئ چې د خپلې کورنۍ سره، خپلو مېرمنو سره، خپلو ماشومانو سره ډېر نږدې واوسېږئ. خاص کر دغه کورنۍ چې د افغانستان څخه لرې دي. په وطن کې خو دغه خوشحالي وي چې ټول خپلوان نږدې وي، مړی وي، ژوندی وي، غم وي، ښادي وي. کله چې مېرمنې لکه د یو چا کره ځي یا د ورور کره ځي یا پلرګنۍ کره ځي،
دوستانو که راځي هماغه لکه لویه تفریح هم ده. هلته هم ښه ده چې چکر ووهي سره ژوند انجوی کړي، خو په مسافرۍ کې بیا دغه مزې نشته، دغه سهولتونه نشته یا دغه اسانتیاوې نشته ده. نو ځکه چې ځینې خلک وګوري چې بهر راغلي دي، لکه اکثر زیاتره مېرمنې ځواني یا ژوند یا صحت د لاسه ورکوي. هغه دا ده چې په کور کې د یوازیتوب احساس کوي، تر څو پورې به په واتساپ باندې وطن سره خلکو سره خبرې کوي. هغوی هم وخت لري، ټوله ورځ مسافر ته نه وي ناست چې د هغې سره خبرې وکړي. نو که د باندې راوځي یعنې ډېر زیات تاثیر کوي. دا نن زه خو اکثر لکه ډېره زیاته چې زه راوځم، زما په رنګ، زما په ژوند، زما په صحت ډېر تاثیر یې کړی. ځینې ملګري مې راته وایي چې د تا راز د شادابۍ نو څه شی دی او د صحتمندۍ. نو زه خو ملګرو ته، دوستانو ته چې مینه را سره کوي، هغوی ته زه شاداب او صحتمنده ښکارېږم. هغو ټولو نه مننه کوم. خو یوازینی راز یې همدغه ده چې ډېر وخت تفریح ته ورکوم، چکر ته ځو کورنۍ سره. بیا خاص کر د عامر له خوا نه مې بیخي زړه ټول دی، نو چې هر څه وایم بس هماغه تیار سایت د چا خبر عسکر غوندې ولاړ او راوځو یو بل سره. او ډېر زیات د شپې ماته واک ته وځو، دواړه قدم ویو. خو بېګا مې ویلې په یو چا باندې خبرې کولې. ما ورته ویل عامره زما او ستا نیکمرغي دا ده چې د یو مسلک خلک یو او د یوې ګروپ سره لکه د یوې کورنۍ سره تعلق لرو چې هغه د ادب کورنۍ ده. هغه لیکوالان چې زما ملګري دي د تا هم دي، شاعران چې زما ملګري دي د تا هم دي، هغه ژورنالستان چې تا سره ملګري دي زما سره همکار او ملګري پاتې شوي دي. نو د چا خبره موضوع مو شریکه ده او واکم هغه هم لکه دوه همکاران همداسې ژوند لرو. تاسو هم کوشش وکړئ د ژوند ملګري مو همکاره کړئ، ملګري مو کوئ، خپل ملګري ورسره شریک کړئ، قصې کورنۍ. په دې باندې مسافري ژوند ډېر ښه تېرېږي.